مسایلو ته هوا ورکوي تر څو چې د خلکو آسان مغشوش کي. دغه قلف د حساسو موادو د ځای قلف نه دی، دا د یو دهلیز قلف دی چې په هغې کې اصلا هیڅ شی موجود نه دي. په دویم منزل کې د دغه تعمیر حساس مواد موجود دي او د هغې قلف ځای پر ځای دی، هیڅ لاسرسي نه ده ورته شوی او لاسرسی نه ورته کیږي. زه یوازې دومره وایم ملت ته چې بایلونکي ټیمونه د راشي د ملي پروسې د کامیابېدو لپاره د خپله هغه ناکامي ومني. دوی د ووایي چې موږ بایللې ده ځکه چې ولس رایه نه ده ورکړې، د خلکو اذهان دې نه مغشوشوي، د خلکو په سترګو کې د خاورې نه شیندي او د ملي پروسو او د افغانستان د ملي ګټو چې دا هم د افغانستان د ملي ګټو د یو جز په حیث باندې پیژندل کیږي ټاکنې دي. دا د سوال برانګیزه نه کوي، دې ته د خچ نه پیدا کوي، را دي شي خپل ناکامۍ دې ومني پرېږدي. ستاسو په نظر اصولي صاحب دغه ادعاوې د فشار لپاره کیږي که د څه لپاره کیږي؟ بالاخره د ثبات او همپالنې ټیم دغه موضوع ولې تر دې حده جدي نیولې؟ د څه لپاره دغه دوی یوازې غواړي چې دغه پروسه ګډه وډه کړي. دوی په دې پوهېږي چې دوی بایلونکي دي. د پروسې د ګډوډۍ دپاره دوی هر څه کوي. دوی سیاسي فشار ورکوي، دوی خلکو ته تبلیغات ورکوي، دوی د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي. زه وایم پرېږدئ، که په 2024 کې هم موږ ټاکنې در سره وکړو بیا یې هم در نه ګټو، که په 2013 کې در سره وکړو بیا یې هم در څخه ګټو. بنان مه کوئ دا کار چې ملي پروسې زیانمنوئ، ملي پروسې مه زیانمنوئ. راشئ خپل ناکامۍ ومنئ او د افغانستان د ملي پروسې د بریا دپاره دغه دا ټاکنه تاسو باید ومنئ. مغشوشوئ ما د خلکو اذهان. یوازې دومره زه وایم. په پایلو به اغېزې ولري؟ هیڅ اصلا. پایلې موجودې دي، بایومیټریک مسایل موجود دي، حساس مواد موجود دي، ناظرین موجود دي. څنګه اغېز لرلی شي؟ اصلا هیڅ دا قابل د بحث موضوع نه ده چې سړی په دې بحث وکړي. زه وایم چې دا د بحث موضوع اصلا نه ده چې موږ بحث پرې وکړو، چون دا یوه وړه موضوع ده چې یوازې غواړي د خلکو اذهان لپاره به وړه وي، خو د ثبات او همپالنې ټیم لپاره همدغه موضوع ډېره ستره ده او نن په ټولو د افغانستان په ټولو رسنیو کې همدغه موضوع لاندې باندې کیږي او باید دوی وایي ګورئ هغه موضوع چې اساس او بنسټ نه لري، هغه څه چې کاذب وي او درواغ وي، هغه څه چې اصلا موجود نه وي او حقیقت ونه لري، د هغې مسایلو څخه مه ډارېږئ. یعنې دغه موضوع که 10 وارې بررسي هم شي چې نشته پکې بیا به هم پاکه راوځي. په دې کې څه نشته دی. یوازې موضوع به تر همدغه دهلیزه وي چې قلفونه یې مات شوي. په سلو کې هغه ګورئ هغه څو کسان ورځي د مسؤلو کسانو په مخ کې مسؤل کسان راغواړي د دپاره چې هغه پیرداران ساړه ونه وایي. قلف مات کړی نه دی بلکې خلاص کړی ورته. هغې دپاره مسؤلین موجود وو، د مسؤلینو په مخ کې هلته کمرې موجودې دي، د دوی په مخ کې قلفونه خلاص کړي ورته چې تاسو دلته پیره وکئ. دا داس نه دي شوي چې د بل ځای نه خلک راغلي قلفونه مات شوي حساسو مواردو ته لاسرسی ده. بلې مسؤل کسان. کور مودان بیرته راګرځو. بحث ته درنو لیدونکو تر لاندې دمې وروسته مو بیا هم ملتیا وکړو. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. د ټاکنو خپرونه ګورئ. حکمت صاحب د دولت ساز ټاکنیز ټیم باور همدا دی چې دا جنجالونه د فشار راوړو لپاره ترسره کیږي، همداشان د ثبات او همپالنې ټیم سر له اوسه خپله ماتې حس کړې ده او دغه جنجالونه راپورته کوي. آیا په رښتیا هم د ثبات او همپالنې ټیم په ټاکنو کې ماتې خوړلې او دغه جنجالونه د څه لپاره تاسو ترسره کوي؟ زما لپاره خو ډېره جالبه دا ده چې اصولي صاحب تر راتلونکو 30 کلونو پورې ولسمشر ګڼي. حال دا چې د به یا دومره عمري یا به نه د دې ادعاوې او خبرې ټولې په همدې ترازو وتله چې دغسې دي. دا وایي دا ډېره وړه خبره ده. دوی ته به وړه ځکه چې دوی د دې جرم شریکان دي، که نه د هر افغان لپاره دا قابل د تشویش ده او باید څېړنې وشي. موږ وایو دا د خلکو په رایو، پر جمهوریت، په ولسواکۍ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پر حریم ښکاره تجاوز دی. دا چې هر چا کړی، یعنې دا کودتا ده. زه کودتا هم ورته ویلی شم او دا په دې معنی د ثبات او همپالنې ټیم ته تر اوسه عامل معلوم دی؟ راځم
په خپله ټاکنو خپلواک کمیسیون وویل چې دا قلف مات شوی دی، د چا په حکم چې مات شوی دی سړی مو وښوده چې زموږ امنیتي مشاور ورته ویلي چې دا قلف مات دي. ستاسو په باور راځم یو دقیقه، د قلف بندول او د قلف خلاصول دا ځانګړی پروسیجر لري، یعنې د دې لپاره خاص طرزالعمل دی. داسې نه ده چې هلته د ننګ صاحب او یا نورستاني صاحب او یا مولانا عبدالله او یا بل کمیشنر په خپل سر ځي او قلف دې ماتوي او قلف دې بندوي. دا خپل پروسیجر لري، په خپل ذات کې د دې قلف ماتېدل دا جرم دی. زموږ تاکید دا دی چې هر څوک د دې جرم مرتکب شوي ټول هغه لاسونه چې د دې شاته دي په دې کې دلالتن اشارتن شریک دي، دا د افغانستان د خلکو په مخ کې مجازات شي او د جزا کوډونه هم د ټاکنو د خپلواک د قانون په کې تعریف شوي دي. دا جرم دی، ټاکنیز جرم دی، د دې نه هېڅوک سترګې نشي پټولی. دا چې په اساسو موادو کې لاس وال شوی دی که نه دی وال شوی، دا به تحقیقاتو څېړنې وروستنۍ موندنې په ګوته کې چې وال شوی دی که نه دی وال شوی. اصولي صاحب دا مسله ډېره ساده په دې ګڼي چې دلته هېڅ شی نشته. حال دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دلته ډیجیټل سنټر دی، دلته سرور دی، دلته ټول اساس مواد، یعنې دلته تقریبا 2800 هغه بایومتریک ماشینان چې قرنطین شوي دي، تر اوسه په اړه فیصله نه ده شوې چې سرور ته به ځي که نه به ځي، که ځي په کوم شکل به ځي، دا پراته دي. د دې ترڅنګ سرور پروت دی، یعنې که هېڅ هم نه وي. کمیسیون دا هم ویلي حکمت صاحب چې سرور ته او ډیجیټل مرکز ته لاسرسی نه دی شوی، هغه خوندي ځای وي. قربان دې شم، کمیسیون دا موضوع د سره نه منله. کمیسیون په خپله د دې جرم شریک دی. زموږ غوښتنه دا ده چې شریکان هر څوک چې وي، که هغه غټ وي که واړه وي، که زه یم که ته باید واضح شي. ستاسو په نظر کمیسیون هم دوګونی چلند کوي ثبات او همپالنې ټیم سره؟ نه، د افغانستان د خلکو د رایې، دلته د ثبات او د همپالنې د ټیم موضوع نه ده. دا د افغانستان د سرنوشت خبره ده، د افغانستان د خلکو د رایې خبره ده. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لومړۍ اعلامیه تاسې وګورئ، هغوی دا محض شایع بللې ده او د دې لپاره چې د خلکو ذهنیتونه مغشوش شي، بې باوره شي په کمیسیون او په دې پروسه، بل څه نشته. نن په ډېر جرأت وایي چې قلف مات شوی دی او زموږ امنیتي مشاور د ماتېدو امر ورکړی دی. اول خو یو مشاور دا دومره اجرایي صلاحیتونه له کومه کړی؟ یعنې په دې باید موږ پوه شو چې یو مشاور دې راځي او یو سرتیري ته دې وایي چې دا قلف مات که او دننه وده شه. نو لومړی دا. دویمه دا ده چې دا زموږ سرتیري یعنې دومره نازکه دي، دومره راحت طلبه دي چې نشي کولی چې په دې هوا کې چې دوی روزل شوي دي، ټریننګ ورکړل شوی دی، لا اقل د 2 ساعتو لپاره بیرون پیره وکړي. یعنې ابهامات ډېر زیات دي، سوالونه ډېر زیات دي او دا ټول سوالونه او ابهامات اله برملا کېدای شي، ښکاره کېدای شي چې خپلواکه بې پرې څېړنې وشي او د هغه څېړنو موندنې د افغانستان د خلکو سره شریکې شي. دا یوازې د ثبات او د همپالنې د ټیم خبره نه ده. ما ویل د افغانستان د خلکو په رایو کودتا شوي. خو دوه مخکښ ټیمونه دولت ساز ته خو ډېره عادي خبره ده، دوی ته خو عادي ده. ثبات او همپالنې ټیم دي. ستاسو نظر دا دی چې دغه کار د دولت ساز ټاکنیز ټیم په مشوره شوی؟ یعنې دوی ته عادي ده، که نه وی د دې پروسې د یو شریک په توګه اخلاقا د دوی مسؤلیت دا چې د څېړنو غوښتنه یې کړې وه. مننه. اصولي صاحب، حکمت صاحب مخکې په خبرو کې وویل چې دولت ساز ټاکنیز ټیم هم د ترسره شوي جرم شریک دی. آیا داسې څه شته چې دغه کار د قصدن شوی وي او د کمیسیون هغه وضاحت چې نن ورکړی چې مسله یوازې تر دهلیزه ده او له دهلیز هغه څوک چې قلف یې مات کړی مخکې نه دي تللي او نه د مخکې تګ لاره وه؟ خبره داسې ده چې موږ مخکې وویل حساسو اسنادو ته لاسرسی نه دی شوی. سبا به د یو بوسخانې قلف ماتیږي، د هغې څېړنه به موږ غواړو. دا په دې معنا ده، بل څه نه دي. د ټاکنو کمیسیون وایي ناظرین عملته شته دي، هغوی ولیدل چې کوم موارد چې او کوم اسناد چې په کوم ځای کې ساتل کیږي د هغې مهرلاک جوړ او تیار دی، د هغې قلف نه دی مات شوی. یو دهلیز دی عادي، کوټې ته څوک نه دي ننوتلي، د کوټو مهرلاکونه نه دي مات شوي، دا ناظرین هملته موجود دي. دا چې موږ هوا ورکوو ځان ته مسله ده. که چیرې موږ لیدلي وایي چې په حساسو مواردو کې ګوتې وهل شوي دي، اول یې موږ د څېړنې غوښتنه کوله، چون پوهېږو چې د کوم ځایه کېږي دا کارونه. پوهېږي دا د هغو ډلو لخوا کېږي، هغه ډلې چې پوهېږي چې باید پروسه مغشوشه کړي، د خلکو اذهان مغشوش کړي، د دې دپاره چې دا د پروسه ناکامه کړي، چون دوی بایلونکي دي
په ناکامۍ کې د دوی ګټه ده. 100% کې دوی غواړي چې پروسه ناکامه کړي تر څو چې یو څه ته لار هواره کړي. حتی تر دې زه یو بل څه هم وایم، بل اجرایه ریاست دا وار نشته، یعنی په دې باید سره خلاص کو. بل اجرایه ریاست نشته، باجګیرۍ ختمې شوې، همغه وخت تیر شو. په اوس کې باجګیرۍ باندې په اوس کې هغه ګل مرجاني چې کومه پخوا وه هغه هم نشته دی. بنان را دې شي حقیقتونو ته د ځیر شي، د ملت غوښتنو ته د ځیر شي چې رایه کارولې ده، ملت خپل ولسمشر ټاکلی، خپل ولسمشر ته یې رایه ورکړې، خپل زعیم ته یې رایه ورکړې ده. حقیقت ته مننه اصولي صاحب. حکمت صاحب